ګوره وزیری په دې دونه ملګرو کې د تا کور ته راغلم یو 5,000 روپۍ مې په کار دي ماشومان مې ډېر سخت ناروغه دي رایې که په وخت یې درته درکومه قربان دې شمه ما سره ګوره برابریږي نه ما سره چې کوم دي دغه پردی دي د بل چا پیسې دي را سره ما سره خپلې نشته خو خیر دی که نه ما دې بل چا راکه چې هغه یې درنه غواړي زه یې درته مخ ته در کوم خو نن مې لاس بند دی چې په هره طریقه یې تا ته راغلی ما دا کومک را سره وکړه چې څه ټیم دې په کار یې ته یې مانه واخله خبره داسې ده ګوره تا نه مخکې یو څو ملګري نور هم راغلي وو هغوی رانه وغوښتل هغوی ته مې خپلې ورکړلې خو چې چا هم رانه پیسې وړي بیا مې نه دی کتلی چې رنګ یې تور دی او که سپین نه ګوره وزیره زه هغه بېغیرته ملګری نه یم خدای دې نه کوي چې د پیسو په سر به زه تا خفه کړم یا به ته مانه مرور شي خو نن مې لاس بند دی تا ته وایم خیر ده یو 15,000 روپۍ لاس مه راوړه لاس مه راوړه باندې شمه سوال درته کوم خپو ته درته ټیټېږم ګوره چې نن سبا چې دی هېڅ چا ته هم زړه نه کېږي خو تا ته راغلم چې ته مې ملګری قربان خیر دی خدایا ګوره دا ملګرتیا به پاتې نه شي دغه به بیا ختمه وي خدای دې نه کوي زه وایم چې د ما دې سر خاورې شي زما دې سر خاورې شي چې تا به خفه کوم ته به ما نن خوشحالۍ ما لاس به چلی او بیا به زه داسې کار کوم ولاک به کوم خیر ده وزیره خیر ده خپو ته درته ټیټېږم ګوره خیر ده ګوره دا پردی پیسې دي مه مې مجبوروه چې پردی پیسې درکړمه جار خیر ده ولاکه دې مجبوره کړمه خیر دی وزیره نن مې لاس وچلوه ډېر مې لاس بند دی وزیره خیر دی زه ژاړم ورکې که ژاړم خدایه څه مجبوري ده نو دا واخله وګوره پوره 15,000 دي هغه یې در کوم په پټ لاس مې درکړې چې په پټه یې ګوره راکې بیا مجبور نه شم چې تا پسې اعلانونه وکړم خدای دې نه کوي مچوکه وزیره هر وخت چې په کار وې په یو سړک کې خالي ماته زنګ ووه زه ځان را رسوم جار دې شم الله دې ډېر کړه خدای دې موږ دې سره مه کموه خدای دې تاسو غوندې ملګري ژوندي لري آباد اوسئ آباد اوسئ وې خو دې وړې و څه ووایم که بېرته یې خاوند شم وروره دا څه د شروع کړه چې ټاوګه په دې ونه باندې دا د ورک اعلان دی څوک درنه ورک دی پوراوړی مې ګورئ خلکو چا نه چې قرض واخلئ بیرته په وخت ورکوئ په خپل قرض یې مه پښیمانه کوئ پولیس د ټولنې خدمتګار